از دې کمنټونو ټول زه په ټول اردو کې قاری صاحب یم، پښتو لږ صحیح بخاري حدیث دی په عربي کې ووایا قاری صاحب. عربي خو ماته نه ده، بس په پښتو چې بیم او شیا یم الحمدلله. ښه وایه مهرباني وکړه. حدیث صحیح بخاری حدیث دی، حدیث نمبر 3092 and 3093. څه شي دی پکې؟ دی کې وایي چې په فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت ابوبکر صاحب نه خفا وه، مطلب ناراضه وه، هغه وفات پر هغه سره خبرې ونه کړې. ښه نو د زړه سره ما ته مخکې ډېر په انسانیت باندې خبرې کړې وې، په یاد دي دي ماشاءالله ته هماغه ملک یې ویل دي چې زه دا بعضې شبهات لرم بیا هدایت قبلوم، په یاد دي دي ما اوس را یاد سول که نه هماغه یې. او بالکل ښه ته د زړه سره د انټرنیټ ته لیک دغه ورکړه چې د انټرنیټ ته لیک سم شي تر څو ما ته په خبره باندې پوهه سو. نو دا د موږ ملګرو ته وایم دغه ابابیلو ته وایم کوم چې مفلس ملګري مو دي فقط زه تیران یم سره نیټ سم کار کوي نه. ښه لیک ځای ته تغییر وکړه، لیک کوشش وکړه، لیک کوشش وکړه. نیټ ته زیات خراب ده ملک صاحب. نو زه خو د کوم خو ولا چې مو سره همدا نیټ دی نو دینه پوښتنه نه کیږي. ښه ګوره فاطمه رضی الله عنها، فاطمه الزهراء رضی الله عنها، د بخاري شریف پسې کوم روایت ده؟ اول خو دا روایت سره راغلی ده چې له ابوبکر رضی الله سره دې خبرې ونه کړلې. یعنې ګوره دغه د موږ روایتونه به تاسو خپلو نفسي خواهشاتو باندې نه تفسیروئ، نه به یې ترجمه کوئ. اوس ګوره هغې خبرې ورسره ونه کړې له ابوبکر رضی الله سره د مرګ تر وخته ولې یې ونه کړې؟ ځکه هغه د هغه چې کوم دلیل ورکړل هغه د پلار په خبره باندې خوشحاله او راضي سوله. او بل د فاطمه رضی الله عنها څه ضرورت و چې د له ابوبکر سره خبرې کوله یا له عمر سره یا له عثمان سره رضوان الله علیهم اجمعین؟ هغه د رسول الله د زړه ټوټه وله. یعنی تاسو په دې خوشاله کیږئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور د له هر چا سره خبرې کولی، پلار یې په کوڅو په کلو کې د ګرځېدلی. ښه اوس په مسند ابي یعلا کې بل روایت ده، مسند ابي یعلا کې فاطمه رضی الله عنها او صحیح روایت ده، لاړله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ابوبکر رضی الله ته لاړله، ورته ویې ویل یا خلیفة رسول الله. وستاسو یو روایت را اخلي، په هغه روایت کې یوه خبره وي چې تاسو د خپلو نفسي خواهشاتو په خاطر د هغه ترجمه وکړئ او خلقو ته ووایئ چې دا د فاطمې رضی الله عنها خبرې ورسره نه دي کړي. زه وایم ښه کار یې کړی د سین دي ورسره کړي، ځکه ابوبکر نه قریب و نه دوست و او نه خبرې ورسره رواولې د فاطمه زهرا رضی الله عنها. کله چې د میراث په اړه خبرې ورسره وکړې ابوبکر دلیل ورکړل، د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ورکړل، هغې چې کله د پلارجان خبره واورېدله بیا یې له ابوبکر سره د مرګ تر وخته خبرې ونه کړې، د میراث په اړه یې خبرې ونه کړلې، زړه یې مطمئن سو، زړه یې ډاډه سو. ښه اوس غوږ شه زه د مسند ابي یعلا روایت درته پوره کړم. مسند ابي یعلا کې فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه علیها لاړله ابوبکر ته، ورته ویې ویل یا خلیفة رسول الله. الله اکبر. فاطمه الزهراء د رسول الله د زړه ټوټه د جنت د ښځو سرداره ورته وایي یا خلیفة رسول الله. تاسې ولې نه ورته وایاست ابوبکر ته یا خلیفة رسول الله؟ ولې نه ورته وایاست؟ فاطمه الزهراء ورته ویلي دي و ای د رسول الله خلیفه، درایو اهل بیتو ابوبکر ته د رسول الله خلیفه ویلي دي له ټولو صحابو نه مخکې. علي رضی الله عنه ده، زبیر رضی الله عنه ده او فاطمه زهرا رضی الله عنها ده. څه ورته وایي یا خلیفة رسول الله؟ ته د نبی علیه السلام د مال میراث وړې او کې اهل بیت. بیا چې کله ابوبکر رضی الله دلته اوږد حدیث ورته وایي، اخر کې فاطمه رضی الله څه ورته وایي؟ وایي انت ورسول الله اعلم، ته او رسول الله علم مو درلودل او په دې مسأله باندې پوهېدلاست. فاطمه زهرا رضی الله خپل کور ته راغلله، بیا له ابوبکر رضی الله سره په دې اړه باندې د میراث په اړه خبرې نه دي کړې. لیکن یوه نقطه دلته یاد وساتئ، په بخاري کې یو روایت راځي مختصر چې فاطمه رضی الله خفه وله ابوبکر نه،
دا نه د فاطمه رضی الله عنها خبرې دي، نه د راوي نه د روایت خبره ده، بلکې دا زیاتوالی د راوي ده چې زهري ده، هغه له خپله ځانه دا خبره کړې، دغه فهم چې فاطمه رضی الله عنها بیا له ابوبکر رضی الله عنه سره د میراث په اړه خبرې ونه کړلې، هغه فهم را اخیستلی ده له دې روایت نه چې دې دا خفه وله ابوبکر رضی الله عنه، لیکن په حقیقت کې دې ته مدرجات د زهري وایي، یعنی هغه خپل فهم په داسې رامخکې کړی ده چې فغضبت فاطمه رضی الله عنها خفه وله ابوبکر نه، لیکن دا خبره د روایت خبره نه ده او نه د عائشه رضی الله عنها خبره ده. بیا دغه روایت په بل ځای کې په تفصیل سره راغلی چې په کې فغضبت لفظ پکې نشته. مهرباني. ها کاری صاحب دا مطلب ته دی کې چې د حضرت بیبي فاطمه پاک نه کنه ته مطلب هم دا دی ته حدیث مانی او ته دا حدیث نه مانی او بیا دا حدیث مانی چې پیغمبر یې لیته کمونه بعد چوک نبی وای نو غو حضرت عمر صاحب و ها ګوره دې زړه سره اوله خبره خو داسې ده تاسو وایئ چې فاطمه رضی الله عنها ابوبکر خفه کړی و، زه له تا نه په دې ځای کې یو سوال کوم، فاطمه رضی الله عنها تاسو وایئ چې خفه کړی و نه کنه اوس د علي رضی الله عنه په کار څه ولو چې دغه د فاطمه رضی الله عنها د خفګان انتقام له ابوبکر نه اخیستلی وای کنه نه کنه مولا علي زه درته وښیم که یو هو مولا علي سره ذوالفقار وکنه هغه سره ذوالفقار ما د ذوالفقار پوښتنه نه ده کړې، ګوره بلې خوا ته مه ځه، ملک صاحب ما د ذوالفقار پوښتنه نه ده کړې. زه ټول جواب خو درکړم لږ صبر خو وکړه. ها اول خبره خدا چې کله کا انتقام خسته نو د مولا علي د ځان مطلب د خپل کور انتقام د اهل بیت کوم ترونه وی کنه ټول دین اسلام د پروي الله تعالی د پروي د باندې خو ته یقین کوي کنه که مولا علي خپل ځان پر انتقام خسته کنه خلکو بیل چې دا دی خپل مطلب شخصي انتقام واخست د خپل کور ولا ملای او دویمه خبره ده چې فکر خپل نو بیا ملک زه خیټالوژي دلته نه منم او نه په خیټالوژي له چا سره خبرې کوم. د تاسو په مرآت العقول کې صحیح روایت دی رسول الله ده، آیا علي رضی الله عنه د رسول الله د دغه روایت مخالفت کړي، د نبی علی السلام د خبرې مخالفت کړي؟ څه وایي نبی د تا امام صادق وایي په مرآت العقول کې صحیح روایت ته څه وایي؟ وایي من قتل دون مظلمته فهو شهید، څوک چې د خپل مظلومیت په دفاع کې ووځلی سو دا شهید ده. آیا فاطمه رضی الله عنها مظلومه و، ابوبکر سره ظلم کړی، خفه کړی و، غمجنه و، د دې حق اخیستلی و، علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام په دغه خبره باندې ولې عمل نه ده کړی؟ د نبی علیه السلام د خبرې مخالفت یې کړی د علي رضی الله عنه؟ ډز مایک کولو کا د تا خبره زه در سره منم، تحقیقي بحث خو نه منئ. تو وایې چې ذوالفقار و، دا ذوالفقار د رسول الله د لور د دفاع دپاره چیرته و؟ د تا کتاب وایي د رسول الله خبره ده چې څوک د خپلې ښځې په دفاع کې ووځلی سو دا شهید ده. علي رضی الله ولې د نبي علیه السلام په دې خبره باندې عمل نه ده کړی؟ وقربانه کړي سم مهرباني. کسا ګری صاحب ته د وخت نه ویلو چې دغه کومه وه د حضرت علي علیه السلام د کور خبره وه، نو دا دین اسلام د اصل کې دا د اسلام ځای کنه دا د بیبي رسول الله د کور په اړه څه ورته وایي؟ رسول الله د کور په اړه ورته وایي من قتل دون مظلمته، څوک چې د خپل مظلومیت په دفاع کې فاطمه رضی الله عنها مظلومه وه که نه وه؟ دغه مظلومي بیبي دفاع علي رضی الله عنه ولې ونه کړه چې نبي علیه السلام وایي من قتل دون مظلمته فهو شهید، څوک چې د خپلې مظلومې ښځې په دفاع کې ووځلی سو دا شهید ده. علي رضی الله عنه د نبي علیه السلام په دغې خبره باندې ولې عمل نه ده کړی؟ وقربانه کړي سم دا ته زه خبره کوم تی منې نه نو تی راته وکړه زه کومه خبره نه دا ته حدیث یې غلط يعني ده حديث غلط ده؟ مطلب ته د دې ترجمه غلطه کوي کسه دا د مولا علي نو ته چې د مولا علي ته دا ورته نه ټینګېدو قسم دی ودي لا تورې روخلې
که یې توره راخیستلې وای څه به سوي وو؟ او بعض منډې به خستې وخت غوندي نو بیا خدای کچو ټینګ کړي وای خو ښه داسې ټینګ سوي نه وای او په منډه باندې تللې وای قصه به ختمه سوي وه ولې نه راخیستله؟ قاضي صاحب دا د مولا علی علیه السلام کسه کنه دا د کور خبره وغه دی په معاملو کې توره نه راوخله ته په خبرې نه پوهېږې شاباس که دا د دین یعنې په دې اسلام معاملو کې علي رضی الله عنه توره نه را اخیستله ځکه بیا خلقو ویل چې دا شخصي معامله کوي که نه؟ واو د عباس رضی الله عنه یوه ناوه پیژنې په بام کې سیخې اوبه پکې راتویږي دغه دپاره یې ولې توره بیا را اخیستلې وه په بحار الانوار کې د تاسو په کتابونو کې صحیح روایت ده وایي ورڅه شمشیر راوړه د عباس رضی الله عنه یوه ناوه قدرمنه ده چې شمشیر را اخیستلی و که فاطمه رضی الله عنها قدرمنه و چې شمشیر را اخیستلی وی ورته